دوستانو د واتس اپ دغه سټینګ باندې په ساده خلکو ته نیو معلوم هو دوستانو د دغه سټینګ په ذریعہ سره وتا څه وکولای شئ په واتس اپ کې ضروري چیټ ضروري میسجان پټ کړئ او دوستانو ګورم ما هم په خپل واتس اپ کې ضروري چیټ ضروري میسجان پټ کړی دی یو سیکریټ کوډ مې ور کړی دا کله سم دلته ګورځ په سرچ کې RK123 ولیکم نو ګوره هغه چیټ سما تر واړول کوم سما دلته پټ کړی دی نو دا رقم دوستانو تاسو په خپل واتس اپ کې ضروري میسجان پټولای شئ او د خپل خو کې پټ کوډ ور کولای شئ بیا کلم تاسو په سرچ کې هغه پټ کوډ وي نو تاسو ته به هغه پټ سوي میسجان هغه پټ سوي چیټس راوړوي نو دغه سټینګ دوستانو تاسو په خپل واتس اپ کې څنګه کوي راسي په ویډیو کې طریقې در وکایم نو دوستانو دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کی کله سم تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کی دلته تاسو د هر چا چیټ پټوي د هر چا میسجان پټوي سمپل دغه په چیټ باندې کلیک وکړئ دا سمپل تاسو دغه په نوم باندې کلیک وکړئ لاندې ګور تاسو د چیټ لاک په نام اپشن راوړوي دغه سمپل تاسو دلته اون کړئ کله سم دوستانو دغه دلته تاسو اون کړئ بیرته به شاته راسي دغه رقم اوس کوم چیر دی بل چا پټوي سمپل دغه په چیټ باندې کلیک وکړئ دغه په نوم باندې کلیک وکړئ نو سمپل د چیټ لاک اون کړئ کله دوستانو چیټ لاک اون کړئ ګور دغه اوس فلال لاک اوس کې بیرته تاسو شاته راسي دغه به رالاندې کېل د ګور تاسو ته لاک چیټس اپشن راړوي نو اوس راځو موږ دغه لاک چیټ پټو یو سیکریټ کوډ ورکو اوس مثال بیا موږ سیکریټ کوډ ورکو لغه باندې بیا موږ ته چیټ راړوي هغه میسجان راړوي سمپل به د لاک چیټس اپشن باندې بیا دوستانو تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په لاک چیټ اپشن باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو خلاص کړئ ګور پورته بیا درې ډاټ اپشن د دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې بیا ګور چیټ لاک سټینګ اپشن راړوي سمپل به دغه چیټ لاک سټینګ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ په هارد لاک چیټس اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ دغه سمپل تاسو اون کړئ لاندې ګور بیا تاسو د کریټ سیکریټ کوډ په نام اپشن راړوي په کریټ سیکریټ کوډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته دوستانو تاسو هر کوډ ورکوي هغه کوډ تاسو ورکړئ مثال ز RK123 ورکوم تاسو هر شی ورکوي هغه تاسو ورکړئ کوم په غټي بي سي ورکړئ دوستانو ته به تاسو غټي بي سي لیکئ کوم پښنی بي سي ورکړئ تاسو به پښنی بي سي لیکئ اوس مثال ګورم ته پښنی بي سي RK123 ورکړئ نو دغه رقم لاندې په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ بیا به دوستانو دغه کوډ تاسو ورکړئ کله دغه کوډ به ورته تاسو ورکړئ په ډن بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم دوستانو په ډن بٹن باندې کلیک وکړئ اوس ګور کچیر تاسو شاته راشي دغه تاسو در رقم رالاندې کې هغه لاک چیټس اپشن نه راړوي دا به خالص سرچ ته راځي سرچ کې دوستانو تاسو پښنی بي سي باندې RK123 ولیکئ کله تاسو RK123 ولیکئ ګور لاک چیټ اپشن نه راوړوي نو دلته اوس دوستانو تاسو هغه پټ میسجان په ډیره اسانۍ سره کتلای شئ نو دا دوستانو دی واتس اپ لپاره یو خوندور سټینګ دغه سټینګ کې د تاسو تر اوسه پورې نو معلوم کوم چې ویډیو خو حسابي نو ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقې څخه فائدہ واخلي نو لایک په نور خاصه ویډیوګانې کې په دعاګانو کې میات ساتئ د خدای پامان